د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله والد صاحب وفات شخه ثابت رحمه الله. ار زمانه کې بیکار خلک میخه نو یو هلک ورغی او دروازه ورته وټکوله. امام صاحب ورته راوته بچیه ولې؟ وی پلار دې مړ شه کنه. یو پلار مې مړ شه. ویلې مور دې کونډه ده؟ ویلې او کونډه ده. ویلې مور دې ما ته په نکاح راکړه. مونږ تاسو چې څوک ووایي 10 ډزه به ونه ولو. پاکستان کې یو سړی و ښه ماښام راته نو په لاره کې یو موږی چا ښخ کړه. موږی پېژنې؟ هغه باندې چې دی نو دا پښه ولګېده نو نوک تې ووته سخت خوږ شه. موږي ته یې وکته ویې خبرې به کوو اوس. کور ته لاړه او مشین یې ورپسې راوسته. 15 ډزه یې موږی وویشتو. هسې بلا وه. امام صاحب ورته وفرمایل ښه خبره دې وکړه د اسلام او د دین، خو مسله دا ده چې کونډه واده کوي نو پوښتنه به ترې کوي، الفاظ به عبارت به وایي. نو زه به مور نه پوښتنه وکړم او ستا او صاحب به ورته وویم نو که واده یې درسره کو نو وبه کي. وی صحیح ده پوښتنه ترې وکړه. هغه چې لاړه که نه بیا دروازه وټکېده. امام صاحب چې راووته هغه سړی مړ و او د تنې نه سر جدا و. ورته وی دا چا مړ کړ؟ ویل هېچا نه په خپله وي سر ترې مړ وغورځېده. امام صاحب وفرمایل قتله صبري، د زما صبر مړ کړ. ځکه الله د صابرانو سره ملګری دی. ان الله مع الصابرین، الله د صابرانو سره دی. صبر ډېر ښه شی دی. یو فقیر او ملنګ یو دکان ته ورغی. ښه دکاندار ته چې ورغی ورته وی د الله په نوم سره هغه ورته وی ماف مو کړه. هغه وی ماف باندې کار نه کېږي وږی او ډوډۍ پیالمه روپۍ راکړه او شته د سره. هغه وی ماف مو کړه. وی دی جواب نه دی وږی یم او روپۍ د سره شته راکړه روپۍ راکړه چې بس ډوډۍ والم. دکاندار ورته غصه شوی په خبره نه پوهېږي. وی نه بس په دې پوهېږم چې روپۍ راکړه. بس هغه ورته کلکه سپېړه ورکړه. وی وه هغه د سترګو نه اوښکې را روانې شوې. او مولوي صاحب دکان نه چې راکوز شو دکاندار بیا دکان پاکاو بس د دکان نه راوغورځېد او پښه یې ماته شو. خلکو دا ملنګ راونیو. ملنګ معنا درځي پاکستان کې یو پم و ملنګ سینجي. ما ورته ویې واله که د ملنګ څه معنا ده چې د سینجۍ بارې مې نوم ویښی؟ والله وایي نه راځي ملنګ. ملنګ فارسي ده ښه. فارسۍ کې لنګ ګوټ ته وایي. ملنګ څه معنا؟ د دین په کار کې ځان مه ګوډوه. او دا چرسونه چې سکي که نه دا ملنګ نه وي. ته خو ځان ګوټ کړی دی که نه دا لنګ دی. معنا مو زده کړه. دا ملنګ نه دی دا لنګ دی. دا ګوټ دی غریب او مونځ نه کوي او چرسونه سکي او کور واهله ورشی پریښی. نو دا صحیح سړی نه دی. ښه دا ملنګ نه دی دا لنګ دی. ملنګ معنا فارسی ده ځان د دین په کار کې د الله تعالی په طاعت او عبادت کې ځان مه ګوډوه ځان کلک کا. بس خلکو راټینګ که ورته ویې ته ملنګ تا خیره وکړه او سړی دې پښه ماته کړه. هغه ورته ویې ما خیره نه ده کړې. ده چې زه ووهلم که نه نو ما صبر وکړه. او صبر متعلق الله فرمایلی دی ان الله مع الصابرین. الله تعالی د صابرانو سره دی. نو والکه چې ستاسو دوه ملګري په لار رواني او یو ملګري باندې څوک حمله وکړي نو دا بل ملګری پې غیرت کوي که نه کوي؟ کوي پې. نو خو ما سره به الله ملګری شه که نه. نو ده ما ته سپېړه راکړه او الله ده ته ورکړه نو پښه یې ورته ماته کړه. ذهن کې مو خبره کېني. نو صبر خو تریخ شیم دی او ګران کار هم دی. وګورې مزې هم پکې ډېرې دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو امام صاحب به کم وخت کې خوب کا؟ ماسپښین مونځ نه بعد تر مازدیګره پورې. یو ځل ورته یو سړی راغی ماسپښین د مونځ نه بعد چې سترګې پټې کړې که نه نو بس هغه دروازه وټکوله. امام صاحب ورته راکوش
که مونږ او تاسو وایو چې والکه ټوله ورځ مې درس وکړ او اوس مې سر کېښو نو مخکې ولې نه راتلې راغلي بوته دروازه چې وټکوله امام صاحب راویښ شو او راکوز شو ورته وی بچیه ولې ایسې ورته ونه ویلې صاحب د یو مسلې پوښتنه کومه نو ځکه مې راویښ کړې ورته وی وایه که نه وی رانه یېره شوه وی ښځه چې درته یاده شي نو بیا راشه وی صحیح امام صاحب لاړه او بیا ویده شو چې داسې یو 10 دقیقې 15 تېرې شوې که نه نو بیا راغی او دروازه یې وټکوله هغه یې بیا راویښ کړ نو چې بیا راکوز شه ورته یې بچیه ولې ویلې تا وی چې مسله درته یاده شي نو بیا راشه نو یاده شوه راته ورته وی وایه که نه وی بیا رانه یېره شو وی ښځه چې درته یاده شي نو بیا راشه نو بیا لاړ امام صاحب بیا ویده شو بیا هغه سړی راغی دروازه یې وټکوله بیا راکوز شو ولې بچیه وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه که نه نو راته یاده شو راشه راغلم ویلې وایه که نه وی رانه یېره شو او که مونږ او تاسو یې خولې به م په نه وې لګولي ته سړي زوی دومره صبر خلک خلکو کې دومره صبر بیا لاړه مولوي صاحب نو چې بیا لاړه نو څلورم کرت بیا راغی بیا دروازه وټکوله بیا امام صاحب د خوب نه راپورته کوله ولې بچیه تا وی چې مسله درته یاده شو ښه وایه وی مسله دا ده چې سړی تش اودس مات کی نو تش اودس مات د انسان دا خوږ وي او که تریخ وي نو اوس مسله ده تش اودس مات خوږي که صحیح او تریخ وي امام صاحب ورته وی ابتدا کې خوږي او آخره کې بیا تریخي ورته وی تا لکه چې ټول عمر دا تش اودس مات یې چیکلی ځکه چې دا خوږوالی او تریخوالی خو په استعمال معلومیږي امام صاحب ورته وفرمیل نه بچیه کله کله په علامو معلومیږي سړی چې تش اودس مات کي نو مچان ورته راسي نو مچ چې دی هغه خوږ شي پسې ځي او وروستو ترېنه هر شی تښتي نو معلومیږي دا چې تریخي هغه ځوان ورته وایي ویلې قسم په الله وی تا وګټله او ما وبېلله وی څنګه وی موږ 2 ملګري دکان کې ناستو او په یو مسله مو بحث راغی چې د کوفي په علماو کې د ټولو نه صابر عالم به څوک وی ما ورته وی سفیان ثوري رحمه الله دی او هغه راته وی نه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی زمو د هغه لانجه راغله وی ما وی راشه د ده نه امتحان واخله نو قربان موږ ته معلومات دی چې د شپې ستا خوب نه او سار دې تر 1 بجې پورې مدرسه کې درس وکړه او ستړی ستومانه ما 4 کرته د خوب نه راپورته کړې خو په هر کرت ما ستا دا وچولی تروش ونه لیدم بیا مې درنه د یو بېکاره مسلې پوښتنه وکړه هېڅ دې ونه وې بیا مې درته نامناسبه خبره وکړه خو هېڅ دې ونه وې نو قسم دی چې ستا غوندې صابر د کوفې په ټولو علماو کې نشته نو والکه د امام صاحب غوندې د صبر سړی به پیدا کړو لوی بزرګ او لوی عالم او تقوادار او ولی او بزرګ ته ورشه او دا کار ورسره وکړه د دې په نیمه هغه لوی خلکو ښه ده لوړې مرتبې چې الله ورکړې وي که نه هغسې هغوی سره الله ملګری و که نه ان الله مع الصابرین امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله عادت مبارک دا و مولوی سے چې هغه به د شپې خوب نه کوخه ماخوستن به چې اودس وکړه نو ټوله شپه به کتاب کته د الله عبادت به کو ساره پورې مولوی صاحب ښه ساره
سار به بیا مدرسې ته لاړ او درس به یې کاو تر 1 بجې پورې. بیا به چې ماسپښین مونځ وکړه نو بیا کور کې دویم چت کې بالاخانه وه او د ځان له کوټه وه او په هغه کوټه کې به بیا ویده شو تر مازدیګره پورې. ماسپښین نه مازدیګره پورې خوب کاو بس. بیا به چې مازدیګر راویښ شو نو سبا ماسپښین به ویده کېده. نو علامه ذهبي رحمه الله وایي سیر اعلام النبلا کې وی 40 کاله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ماخستن په اودس د سار مونځ کړی. او زمونږ استاد هغه ملګري وایي والله کې ومنه ولې ښځه یې نه وه. پاکستان کې یو عالم تیر شوی زما ډېر خوښ دی محمد امین صفدر و کاروي رحمه الله. هغه ډاکټر و د دوی. هغه یو کتاب لیکلی تجلیات صفدر اردو کې دی ښه که په اردو پیږئ پیدا یې کړي ځان ته. هغې کې وایي وایي ما نه چا دا پوښتنه وکړه چې ولې ښځه یې نه وه. وایي ما وی چې دا شکایت خو به یا ښځه کوي د امام صاحب یا به د ښځې وکیل کوي. نو ته د امام صاحب ښځه یې که وکیل یې والکه حقوق یې د ښځې نه دي ادا کړي غوبل تا جوړ کړی غلط وی که نه. د خپل ځان قیاس په امام صاحب کې او د امام صاحب قیاس په ځان کې. بهرحال دې باندې بیا درته بحث کوم انشاءالله. هغې خبرې 3 معنی دي ښه